سوات کې چې کوم مساج سنټر کولاو شوی او د هغې باره کې نوي تازه ترین تفصیلات مخې ته راغلي دي چې هلته کومې جینکۍ وې نو هغوی به هلته نور څه کارونه کول. دوستانو مکمل تفصیل به تاسو ته درکړم چې دغلته په 100 روپۍ باندې او کوم کوم کارونه نور کېدل او دغه جینکۍ د کوم ځای وي. قدرمنو سوات قمبرخیل رحیم آباد کې د جینکو مساج سنټر په خلاف چې کومه کاروایي شوې وه په دغه کاروایي کې کوم 2 ملزمان چې هغه ګرفتار شوي وو چې پکې ډېرې جینکۍ نورې هم وي. دغه جینکۍ چې دي اگر که دوی خپلو علاقو ته واپس شوي دي یعنې لیږلي دي دا ویډیو چې کومه په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل شوې وه او د دې نه پس بیا پولیس ایکشن واخیستو ځکه چې په دغه ویډیو کې لیدل کېدل تاسو به هم کتلي وي چې جینکۍ لګیا دي او هغه ګاکونه چې راځي کوم هلکان دي هغوی د مساج کوي د هغوی په مساج کې مصروف دي چې بیا د سوات عوامو او د پښتونخوا عوامو په دغه باندې ډېر د غم غصې اظهار کړی دی او د میر شاهد علي چې کوم زر تر زره اکشن واخیستل شو او دغه سنټر یې بند هم کو. خو دغه جینکۍ چې کومې دي ګورئ که تاسو سوچو کې کومې جینکۍ چې د کوره وځي نو ضروري نه ده چې هغوی به صحیح کار کوي، هغوی پکې ډېر زیات غلط کارونه هم کوي. دا مبارکه روژه ده او چې یو ښځه یو ځوانه جینۍ لګیا وي یو هلک ته مساج کوي په مخ ورته ګوتې وهي یا د وجود په نورو اعضاو باندې ورته ګوتې وهي نو تاسو خپله سوچ وکئ چې دا به نور څه کارونه کوي ورسره. نو د دې دپاره د پښتونخوا ډېر غیرتي عوام دي ځکه داسې پنجاب خو نه دی چې دلته هره 2 نمبري به چلیږي. دا پښتونخوا ده دلته پښتانه اوسېږي. نو هغه جینکۍ چې کومې د کورونو نه راغلې وې او کومو دغه فحاشي شروع کړې وه هغوی خپلو کورونو ته واپس کړی شوي دي. د داسې خلکو د وجې نه د سوات ډېر معتبر قوم او معتبر خلک چې دي هغه هم بدنام دي. زیات خلک دا وایي چې د سوات خلک چې دي ټول سندرغاړي دي یا ډانسران دي یا ډمان دي هر څه چې دي، خو ټول خلک داسې نه دي. په هر ځای کې ښه او بد خلک شته. دا صرف دې پسې ده چې کوم ځای کې داسې بېهودګي شروع شي نو خلک ورته د مختلف ځایونو نه جینکۍ او ښځې راولي چې هغوی په خپل ګاګ جوړ کړي. خو ځینې خلک د غریبۍ نه دې فیلډ ته راشي او بیا هغه په دې کې شرمېږي.